बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक दारुम बनी आयातुना द कुरान करीम दी چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي. غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غار دی او داغه پاس په خوله کې یو غار دی. هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو. عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو. نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پوره شي. د خدای عادت دا ده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخت کاله پس باور کول. دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي، یو جنسی بلوغ دی او یو دماغی بلوغ. جنسی بلوغ 15-16 کال پس وشي او د عقل بلوغ 40 کال پس کی. ما خبره پوښی پیغمبري په 40 کال پس ولې الله ورکولا؟ ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي. اوس خو عرش نابالغ دے انسانان سکے عرش نابالغ. عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کی کمال تا عمر د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی 40 کالا. جبریل راغے. اس جبریل څوک دے؟ غار حرا ستوئی وحی ستوئی. اس پتاسو کے 99% خلق دا سے ناستی چی پدر 16-15 ڈپوئی گی سیوا دا دینا چی دا دیوال تا سرنے گا گوا. غار حرا ستوئی، غار ثور ستوئی، وحی ستوئی، جبریل سوک دے، بوراق ستوئی. پدی دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر دے خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبی. بوراق النبی دا بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا دے. تاسو خیال نو زموږ داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي. پیغمبر 40 کال عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل راغی. د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ. پیغمبر ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما انا بقارن ز دانشم لسته ز پرونه. بیا ورته جبريل وی اقرا تاوللا او ما انا بقارئ. بیا ورته جبريل وی اقرا بسم ربک الذی خلق وما انا بقارئ. جبريل را پاسه او پیغمبر غار ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه راوړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوی پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دارم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې دل شو. پړم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزان خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوئی کې نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دا
دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړل را باندې رااله اے بیبي ز چرته وفات نشم حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد گھبراویگا ما ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تانه څه ډېر لوی کار اخلي ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي الله ستا د هلاکت اراده نه ده کړې بیبي دا وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي ښځه دې ته وایي بیبي دې ته وایي وزیر اعظم د کور دې ته وایي په حالت د اسلام کې هم نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه ښځه داسې پکار کور داسې پکار بار راووتو ابو بکر صدیق په مخه ورغی وی صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا ابو بکر په ټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله ورته ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کوم ما تصدیق اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو اولنه سره عزیزانو شوا خلق ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف شو په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو عمر فاروق کم پکیو ویواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلطو او دا اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکړه تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به اړه پتی کی کیا چوم چې د رسول الله سر په کټوم بل راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای دې په غصه ویلا پردا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا توربا الپتی کی کیا چوم چې دا سر پکې ټومبل راوړما اصحاب ورته وی چې عمر تداغ شمع مرکول تراله زما دی په خدای قسمی چې داغ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا
ورشد کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه ټکولل خور را دروازه لري کړه ورته وی دا تاسو لستم ورور ما خو څه دی وی رانی ولې دا والله تو پیوخه په د پاساو خیراغه غیب هوا سترش ادره دو داس آکڑا ہوا ادھرے دو آکڑا ہوا زور تو بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغت شان سر ولاڑ دے خور ورتلو عمران نور مموران وی بس تڑے ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا وی عمر کزدی وحلم تمرور وی اوزدی خورما د دنیا دستور داده چه خرونا پاسی خویندی وحی فکر نشت اے عمر استاو زما پا منز کی ترن نا پورے درور گیرے او د خور گیرے تعلقو او دنن بعد اے عمر استاو زما پا منز کے دا کفر او دا اسلام تعلق شو نن مسلمان شوی خور عمر غندی رور تداتی راشه زمونگ دا خور خویند مین دا حال نن مسلمان شوی اور اورتا چترننا پوری ستاو زما پا منز کی درور گیرائے او دا خور گیرائے تعلقو او دنن نبات ستاو زما پا منز کی دا کفر او دا اسلام تعلق اے عمران ستا پشان زرگن عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اس اکڑے عمر دا سی ولارو یکدم سرنگون شو او پجڑا شو خوری دا گریوان نونی وا ورطلو خوری ستاد دا محمد رسول اللہ پا خدای باندی قسم وی چه دا زماراتلو نمخ کے لکم قرآن وینو لگی بیاو آیا پا دنیا کے دا سے کلام بئی لکا قرآن چه دی دا سے مذہبا دا بل کلام وی لکا کما مذہب چه دا قرآن زمان دیدانو لالا خلق مشو چه دا چا شان گریوان نینی ولیدان چو خوری ستاد دا محمد رسول اللہ پا خدای قسم وی چکم قرآن دے زمارات لونا مخکیوی لگی بیاو آیا خوری ورطوی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا عمر فاروق پا جڑا شو خورتو استانی پا خدای قسمی ما ہم حق چالا بوزا چی چادا سی مزیدار قرآن تا خود لے خور اور پا دی جگہ دی او جناب محمد رسول اللہ پا سجدہ پرود دے و دعا گئی اللہم اید الاسلام بے احد العمرین اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کہا پیود عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا
خور ور سره دا وینې ته بیگی سری شو کېدلې ده. سردار کونین ته جرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی راغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला, जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला, उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया, उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया. सरदार कौनैन वर्तो उमर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. उमर फारूक चे इस्लाम रौड़ी. सरदार कौनैन तो या रसूल अल्लाह देर जर कवा माला पे इस्लाम की ड्यूटी हवाला का मां पे कुफर की यव घंटा मां बस न दा तेरा करे, मां पे कुफर की यव सात मां बस न दे तेर करे, बल्कि द कुफर द तरक़े कोशिश में करे दे. या रसूल अल्लाह उस पे इस्लाम की ड्यूटी रहा हवाला का आसे न चिपे इस्लाम की यव घंटा रा बांध्या बस तेरे शी न ब्या बे खुदा ला जवाब वर को ले शमा. अजीजान वारस दाओ उमर फारूक त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आई चे उमरान पर कुफर के दे इस्लाम दौरानो लो कोशिश दी कवलो और दे इस्लाम द नुमो निशान मिटाओ लो कोशिश दी कोलो. उस पर इस्लाम के बाद चरतवाल से गोरे अल तब जुमात जोड़वे, जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला, उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया. फैज़े नबी से साहिबे ईमान बन गया, काफिर तकल में आज मुसलमान बन गया. अजीजान अबू जहल लाइन तब पता लगे दा जो उमर बजाए दे पैगंबर दे सर पे को लाखों मुसलमान. उमर फारूक रमन न कहो तो काबे तो ख्वा के उधरे तो ऐलान हो तू और सरदा जवाब लो तो मके लो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दलन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में चिद कुफर द तरक़े द पारा करो इन यो बलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम और कम कर तो को नस्तासु सरू न बुया दातु जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम. बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासिर खान सरहर साथ मिलावीगी और ददीन अलावा ददीनी तकारीरू जुमला केसट बहम तासुला ददी दुकान न तरला सकी देशी खजला माशू में पगे की निवल है अमीरुल मोमिनीन तराला और तत्वई वही ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा. हजरत उमर द कजरू पपाख के नास्ते हो कमीज टटा कई गंडी कमी से किया खो पमन डरा गए बीबी वो है सब तकलीफ अल्लाह और तो अमीरुल मोमिनीन हा पदे में पोई कचदा कुरान चितवे चिदा द मुसलमान दजवन कानून ले नो दा कानून आवाज मुंग द पारा दे औ कता द पारा हम दे मुंग द पारा. उमर फारूक वतवे बीबी खबर अदा
چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا. د خدای قانون د شاه د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه. وی فرق پکې نشتا؟ وی نه. وی چې فرق پکې نشتا زما دا په غیږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی. ستا زوی ابو شحما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی. نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دې نه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. عمر راغی ورته بی بی خدای په امان ته ځه کور ته راغی. چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه. چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې. عمر فاروق ورته وایي بچیا روټۍ وخوړه په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې. زوی ته وایي روټۍ وخوړه او را روانې کو لاس نیونی او بارې راوویسه. ورته وایي چې تا پلانۍ ښځې سره زنا کړې ده؟ هغه وایي چې او پلاره کړې مې ده. ویلی منکر ولې نه شوې چې نه مې دا کړې؟ ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړی دی. دویم جرم د دروغ ولې وکم؟ دروغ ولې وویل؟ را مخکې شه. مسجد نبوي ته یې راوسته. دا مې دې پورې وی چې دا جومات یوازې د منځونو ځای نه دی. جماعت د مسلمان قوم د هرې فیصلې ځای دی. په دې کې به هره فیصله کی. جماعت ته راوستو او جلاد یې راوغوښتو. ورته وایي چې جلادان زما دې زوی زنا کړې ده او د اقبال جرم وکړو. قرآن ویلی دی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا. چې وعده نه کړي او سړی او ښځه زنا وکړي نو 100 درې ووهئ. نو زما دا زوی غیر شادي شده دی. ما